بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست. تېره ورځ ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د عصبي سیستم پیتالوجي، البته د مرکزي عصبي سیستم سینس پیتالوجي مو ختمه کړه. یوازې ټیومرونه یې پاته سول او ټیومرونه به یې نن د خیره وایو. نن به موږ کوشش کوو چې د لیکچر تر پایه لنډ یې ووایو او د ټیومر مربوط د برین ټول مربوط ټیومرونه ووایو او سبا به د خیره موږ تاسې په پینس خبرې کوو. سبا او بل سبا باندې پینس هم خلاصیږي انشاءالله تعالی. په راتلونکي هفته کې به موږ کوشش کوو چې جلدي شروع کړو. صحیح. ټیومر اف د سینس. ډاکټر صاحبانو د برین ټیومرونه یوه ډیره مهمه موضوع ده چې د دغو تشخیص هم په اسانه نه کیږي. اکثره وخت موږ تاسې فکر کوو چې مثلا دغه ولې سردردي لري دا کسان، یعنې مختلف اعراض ولایم لري چې سردردي تر ټولو غټه عرض ده. همدارنګه اوښ د لاسه ورکول، اشتیا د لاسه ورکول د دغو کسانو، او بعضې وخت حتی پالن ډاون او بعضې وخت یو طرف فلج کېدل. نو دا په دې پورې اړه لري چې په کومه برخه کې ټیومر را پیدا سوی دی. په برین کې هم ډاکټر صاحبانو سالم او خبیث ټیومرونه دواړه پیدا کیږي. په سینس کې که هغه سپاینل کارډ دی ډاکټر صاحبانو او که سنټرل نرف سیسټم یا خپله برین او یا دغه ده سپاینل کارډ، په دواړو برخو کې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو. اکثر هغه ټیومرونه چې ډاکټر صاحبانو په برین کې پیدا کیږي ممکن ماته چې سینس وي او یا دغه وي سپاینل کارډ وي. اکثره ټیومرونه ممکن پرایمري وي. پرایمري دا معنی چې له ابتدا څخه یعنی مثلا داسې حجرات وي په برین کې دننه چې له هغوی څخه سرطانونه منشأ اخلي. یا کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو اکثره سیکنډري وي، سیکنډري یا هم میټاسټاټیک، یعنی له نورو برخو څخه کیدای شي میټاسټاسیس ورته کړی وي، برین ته یې ځان رسولی وي، په نتیجه کې برین کې یو سیکنډري میټاسټاټیک ټیومرونه رامنځته کړی وي. ډاکټر صاحبانو صحیح سو. برین ډاکټر صاحبانو یو داسې ځای ده چې اکثره وخت سرطانونه پکې ډېر را پیدا کیږي نسبت و نورو انساجو ته. یعنی برین هم یو له هغو انساجو څخه ده چې اکثره وخت د سرطانونو ښکار ګرځي. ډاکټر صاحبانو په برین کې اکثره وخت سرطانونه را پیدا کیږي. ممکن چې اکثره سرطانونه چې پرایمري سرطانونه وي هغه کیدای شي په ماشومتوب کې لا شروع سي، حتی چې اکثره یې د 1500 کلونو په شاوخوا کې وي. او اکثره سیکنډري ټیومرونه چې وي ډاکټر صاحبانو ممکن په زړو خلکو کې رامنځته سي، یعنی دا معنی میټاسټاټیک ټیومرونه بیا په زړو خلکو کې. او پرایمري چې له ابتدا څخه په برین کې را شروع کیږي د بده مرغه چې اکثره وخت په ځوانه طبقه خلکو کې ډېر در کیږي. ډاکټر صاحبانو صحیح سو. په برین کې ډاکټر صاحبانو هم سالم سرطانونه ډېر خطرناک دي او هم خبیث، دواړه یې خطرناک دي ځکه چې لوکل پریشر اچوي. که سالم سرطان هم یې لوکل پریشر اچوي او سینس یو خواته تخته کوي که نه، او خبیث سرطان خو وي خبیث سرطان، دواړه یې ډېر خطرناک. یعنی بعضې سالم سرطانونه دي تر خبیث هم خطرناکه ثابتېدای شي په برین کې، ځکه په برین کې لږ ساحه ده او هغه ساحه کې چې یو ټیومر وده کوي طبعا په پارنکایما باندې پرشار اچوي او یو بلې خواته تخته کوي، په نتیجه کې به ډېر خطرناک اعراض ولایم ولري. په برین کې چې سرطانونه پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو دا البته د منشا په اساس باندې مختلفو ډولونو کې طبقه بندي کوو. البته د WHO په واسطه باندې یوه طبقه بندي ده چې په راتلونکي په دغه جدول کې تاسو ته ښکاره کیږي. دلته ډاکټر صاحبانو تقریبا 10 ډوله ټیومرونه ښول سوي دي په برین کې. متوجه یاست؟ لکه مثلا اول ټیومر آف نیروګلیا یا د ګلیوما سرطانونه. نیروګلیا دا معنا چې نیروګلیا چې ته وایي ډاکټر صاحبانو سپورټینګ ټیشو، یعنی د برین د سپورټینګ یا تقویوي انساجو څخه چې منشأ اخیستې وي. ښه مثال دی ډاکټر صاحبانو لکه اسټیوما، لکه مثلا اولیګو ډینډروګلیوما، اپنډیموما ډاکټر صاحبانو، او همدارنګه کوریاډ پلکس پپیلوما. دغه څلور سرطانونه چې دي دا د نیروګلیا څخه منشأ اخلي. دوهم سرطانونه چې دي ډاکټر صاحبانو چې هغه خپله د پارنکایما څخه یا د نیورانونو څخه منشأ اخلي، لکه نیوروبلاستوما، ګانګلیو نیوروبلاستوما او همدارنګه ګانګلیو نیوروما. دغه درې سرطانونه بیا خپله د پارنکایما څخه منشأ اخلي، نیورانونو څخه منشأ اخلي. دریم ډول سرطانونه چې دي ډاکټر صاحبانو هغه د اکثره وخت د نیروګلیا او د پارنکایما یا هم د نیوروما د نیورانونو د دواړو څخه منشأ اخلي، میکس سرطانونه وي. مثلا ښه مثال یې لکه ګانګلیو ګلیوما
بل ډاکټر صاحبانو پورلی ډیفرنشیټډ اینډ امبریونل ټیومرونه دي چې اکثره وخت په ماشومانو کې را پیدا کیږي، البته په برین کې نوي زیږېدلي ماشومانو کې، لکه مثلا میډالوبلاستوما، نیوروبلاستوما او پی ان ای ټي ټیومرز. دا وروسته راځي وایي به یې. پنځم ټیومرز اف د مینینجز، هغه سرطانونه چې د مینینجز څخه منشأ اخلي. د مینینجز څخه مختلف سرطانونه منشأ اخلي ډاکټر صاحبانو. ښه مثال یې لکه مثلا یو سالم سرطان ده چې هغوی ته موږ میننجیوما وایو، او یا خبیث سرطان یې موږ تاسې د میننجیو کارسینوما په نامه یادوو. او شپږم ډاکټر صاحبانو نرف شیټ ټیومرز. نرف شیټ خو لکه مایلین شیټ څخه چې منشأ اخلي که نه. ښه مثال یې لکه شوانوما، یا هم دې ته بعضې خلک نیرولوما هم ورته وایي. څه شي؟ نیرولیموما نیرولیما مایروي ډاکټر صاحب. صحیح سو. نیروفایبروما او مالیګننت نرف شیټ ټیومرز. دغه شوانوما او نیروفایبروما چې دي دا سالم سرطانونه دي، او دا بل یې خبیث ده. دغه درې ډوله سرطانونه بیا د نرف شیټ څخه منشأ اخلي، دا د اوکسان له شاوخوا پوښت څخه یا د شاوخوا طبقو څخه چې هغه اکثره وخت د باندې مثلا موږ پوهېږو چې څه جوړوي، شوان سیل، او داخل کې بیا موږ پوهېږو چې اولیګوډینډروسایډز. وم سرطانونه چې په برین کې ډیر واقع کیږي ادر پرایمري انټرا پارانکایمل ټیومرز دي چې په برین کې واقع کیږي ډاکټر صاحب، لکه هیمانجیوبلاستوما، پرایمري سینس لیمفوما او جرم سیل ټیومرز. دا سرطانونه هم په برین کې ډیر واقع کیږي. او اتم میسیلنس ټیومرز دي یا نور سرطانونه چې په برین کې ممکن ولیدل سي، لکه مالیګننت میلانوما او بل کریوپرنجیوما، پینایل سیل ټیومرز اینڈ پیچوټري سیل ټیومرز چې په دې دواړه باندې موږ تاسې بحث کړی و. بل ټیومر لایک لیجنز دي ډاکټر صاحبانو چې دا اکثره وخت سرطان ته ورته لیژنونه دي، لکه اپیډرمل سیسټ، ډرمایډ سیسټ او کولایډ سیسټ. دا سیسټونه دي داسې معلومیږي لکه ټیومر، خو اصل کې دا سیسټونه دي، ټیومرونه نه دي. ټیومر ته ورته لیژنونه دي چې په برین کې پیدا کیږي. او لسم سرطانونه چې دي هغه سیکنډري یا میټاسټاټیک ټیومرونه دي چې دا هم په برین کې پیدا کیدای شي. ډاکټر عزت وبخښلې دته ورته چې یوه جوړه د ریموټ بیټرۍ خو راوړه. ګلیوما څخه یې شروع کوو ډاکټر صاحبانو. ګلیوما موږ تاسې کوم سرطانونه ویلي وو؟ هغه سرطانونو ته ویل کیږي چې د سپورټینګ ټیشو څخه منشأ اخلي، د برین یا هم د برین د نیروګلیا څخه منشأ اخلي. په نیروګلیا کې کوم حجرات شامل دي زه تاسې ته وروسته وایم ډاکټر صاحبانو. په صورت عموم کې هغه چې د سپورټینګ حجراتو څخه منشأ اخلي د برین ډاکټر صاحبانو، هغوی ته موږ تاسې په مجموع کې ګلیوما وایو ډاکټر صاحبانو. ګلیوما دا اکثره وخت د هغو حجراتو څخه منشأ اخلي چې هغوی منشأ له اکټودرمل اپیتیلیل ټیشو څخه دی ډاکټر صاحبانو. زه تاسې ته وروسته وایم. ګلیوماګانې د سرطانونو ډېر عام، یعنې تر ټولو عام سرطانونه په برین کې چې واقع کیږي هغه ګلیوماګانې دي ډاکټر صاحبانو. ګلیوماس صحیح سو. او دا تقریبا د سر د ټولو سرطانونو 40% سرطانونه جوړوي. یعنی که یو څوک د سر په سرطان اخته و تر ټولو لومړی فکر چې ستاسې باید هغه ستاسې ګلیوماګانو ته ولاړ شي. ګلیوماګانې ما درته ویل چې د نیروګلیا څخه منشأ اخلي. نیروګلیا کې مختلف حجرات شامل دي، مثلا استروسایټ، سټار لایک سیلز. له دغو څخه چې منشأ اخلي هغو سرطانونو ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ اوسټیوما او ګلیوبلاستوما ملټیپارم چې ورته وایي بعضې وخت دا یو بل ډول سرطان ده. دوهم ډاکټر صاحبانو اولیګوډینډروسایډ څخه چې منشأ اخلي دې ته اولیګوډینډروګلیوما ویل کیږي. هغه چې د اپنډایمل سیل څخه منشأ اخلي هغوی ته څه وایي؟ اپنډایموما. او هغه چې د کوریاډ پلکس څخه منشأ اخلي هغوی ته کوریاډ پلکس پپیلوما. په دې خو تاسې سر خلاصېږي ډاکټر صاحبانو چې مثلا استروسایډ چیرته دي، اولیګوډینډروسایډ چیرته دي، او همدارنګه اپنډایمل سیل چیرته دي. اپنډایمل سیل ټول وینټریکلونه پوښلي وو داخل لخوا، په یاد مو دي؟ اولیګوډینډروسایډس نرف شیټ جوړ کړي دي، او استروسایډس په مختلفو طبقو کې دي، او اکثره وخت کوشش کوي چې دغه نرف شیټس دغه خصوصا ټرکټ یو د بل سره وصل کړي دي ډاکټر صاحبانو. داسې استروسایډ داسې دنده ترسره کوي لکه په پریپرې کې کوم حجرات؟ فایبروبلاست دغسې دنده ترسره کوي په برین کې دننه. نو د دغو ځایونو موږ تاسې ته معلوم دي. طبعا د سرطانونه هم په هغو برخو کې ډېر زیات وي، په کومو برخو کې چې دغه حجرات ډېر دي ډاکټر صاحبانو. صحیح. کوریاډ پلکسس هم پیژنئ چې کوریاډ پلکسس بیا هغه پلکسس دي چې خپله په وینټریکلونو کې دي، او دوی سی سیپ جوړول، په یاد مې دي؟ له دغو څخه هم ځینې سرطانونه منشأ اخلي.
په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو ګلیوما سرطانونه چې دي د خبیث او د سالم یو منځنی یو سرحدي سرطانونه دي. اکثره سرطانونه ډاکټر صاحبانو ویل ډیفرنشیټډ یعنی حجرات معلومیږي ټول حجرات یو رقم وي. داسې نه ده چې ان ډیفرنشیټډ حجرات نه وي. له سترګو څخه د حجرات ډېر خطرناک نه معلومیږي ډاکټر صاحبانو. خدا چې دوی اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ویل انکپسولیټډ نه دي. مثلا دا سرطان دی ډاکټر صاحبانو سرطاني حجرات دي د دوی چاپیره یو شایسته کپسول نه لیدل کیږي. نو دا چې شاوخوا کپسول نه لیدل کیږي حجرات آزاد دي. دا حجرات ډیر په اسانه سره کولای شي ډاکټر صاحبانو چې لاندنی برخو ته نفوذ وکړي. یعنی په برین کې ډیر په اسانه سره دا سرطان یو بلې خواته تلای شي. ګلیوما سرطانونه اما دا چې کپسول نه لري په دې خاطر خو په دې کې بیا شک نشته چې له برین څخه د باندې نورو برخو ته یا د بدن نورو غړو ته بیا میټاسټاسس کم لیدل کیږي یا کم رنګه میټاسټاسس لري په خپل په برین کې د ننه استه. نو داسې د سالم او د خبیث یو منځنی حالت دی ډاکټر صاحبانو. خو سیر دا چې شاوخوا دی دغه نه دی ویل کپسولیټډ نه دی. دغه سرطانونه د ګلیوما سرطانونه چې دي اکثره ډاکټر صاحبانو خطرناک ثابتېږي. دغه بیا ډاکټر صاحبانو یو پکچر ده چې په دې کې هغه سرطانونه چې موږ تاسې مخکې په جدول کې وویل د هغوی هغه اناټمیکل موقعیت پکې په نښه شوی دی. مثلا میننجیوما اکثره وخت ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو چې په کومه ساحه کې ډېر پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو په پیریپري کې ډېر پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو یعنې په میننجز کې ډاکټر صاحبانو صحیح سو. بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو پینایلوما چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو دا د پینایل ګلینډ کې پیدا کېږي. اسټریوما ډاکټر صاحبانو په سیریبیلم کې ډېر لیدل کېږي. او بل چې دی ډاکټر صاحبانو میډولو بلاستوما هم په سیریبیلم کې ډېر لیدل کېږي. اکثره وخت د سیریبیلم او د پونس په منځ کې هم وي. اپنډایموما چې دی ډاکټر صاحبانو دا بیا ده پونس او د میډولا په منځ کې ده د پونس او د سیریبیلم په منځ کې ده. او بل چې دی اکوسټیک نیوروما دا بیا خپله په میډولا کې دی ډاکټر صاحبانو. پیچوټري اډینوما خپله پیچوټري ګلینډ کې ده. او بل چې د کرینیو پرنجیوما دا بیا په هایپوتالامس کې ډېر لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. ګلیوماګانې چې دي دا په سینس کې ډېر په کوم ځای کې لیدل کېږي؟ سینس په کوم ځای کې؟ سریبرم. اول په اسټریوما باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. اسټریوما او ګلیوبلاستوما ملټیپام او اسټریوما باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. دا هغه سرطانونه دي چې ډاکټر صاحبانو له اسټروسایټ څخه منشأ اخلي. او په دې کې شک نشته چې دا اکثره وخت په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې منځنی عمر خلک دي. منځنی عمر دا معنی چې له 10 کلو څخه د 50 کلو په شاوخوا کې وي 40 کلو په شاوخوا کې وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده. خو اکثره ممکن په هغو کسانو کې هم ولیدل شي چې د عمرونه د 80 کلو څخه اوښتي وي. په هغو 50 کسانو کې هم ډېر لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده. دا ډاکټر صاحبانو اکثره وخت دا سرطانونه چې دي اسټریوما په صورت عموم کې ګلیوما سرطانونه په سیریبرم کې ډېر دي. سیریبیلم کې نه سیریبرم کې دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو سیریبرل هیمسفیر کې لیدل کېږي په رایټ یا په لیفټ برخه کې لیدل کېږي. بعضې وخت کېدای شي چې دا اسټریوما سرطانونه په سپاینل کارډ کې هم ولیدل شي. خصوصا په ماشومانو کې ډاکټر صاحبانو او په ځوانه طبقه کې هم دغه سرطانونه لیدل کېږي چې هغوی ته موږ تاسې پیلیوسیسټیک اسټریوما هم ورته وایو ډاکټر صاحبانو چې هغوی اکثره وخت ممکن بیا د اپټیک نرف څخه حتی منشأ واخلي. ډو یو نو اپټیک نرفز سترګې ته چې راغلی دي ډاکټر صاحبانو. په ځینې اوقاتو کې په برین سټیم او همدارنګه سیریبیلم کې هم دغه سرطانونه پیدا کېږي. دا سرطانونه چې خپله د اسټروسایټس ګوري دغه اسټروسایټس درته معلومېږي له دوی څخه یې منشأ اخیستې وي ډاکټر صاحبانو. او تر ودې وروسته اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ویل ډیفرنشیټډ وي. بعضې وخت بیا دغه وي یعنې ویل ډیمارکیټډ وي له نورو انساجو څخه ډېر ښه راجلا وي. اکثره وخت ویل کپسولیټډ نه وي او سرطان تر سرطانه پورې فرق لري. له یو څو ملي متر څخه نیولې ممکن تر 2 سانتي متره پورې. دا په دې پورې اړه لري چې په څه وخت کې موږ تاسې وګورو. تر ټولو ښه تشخیص د دغه لپاره ډاکټر صاحبانو حتی دا په اکسرې کې معلومیږي خو سټي سکین او ایم آر آی تر ټولو ښه تشخیص دی د دې لپاره ډاکټر صاحبانو. اولیګوډینډریوګلیوما چې ده د اولیګوډینډروسایټ څخه منشأ اخلي. اولیګوډینډروسایټ هغه حجرات دي ډاکټر صاحبانو چې دا اکثره وخت تر نرف ټرک چاپیره دا هم تر هغو اکسنو چاپیره لیدل کېږي د مایلین شیټ په ډول سره کوم چې په سنټرل نرف سیسټم کې دي. دغسې ده که یا ډاکټر صاحبان دا اولیګوډینډروګلیوما چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په میکس ډول سره هم پیدا کېږي.
یعنی یو سرطان به وي او صحیح ده ګلیوما به وي خو میکس ګلیوما ځکه ورته وایي چې هم پکې اولیګوډینروسایډس وي هم اسټروسایډس پکې وي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت میکس ټیومر رامنځته کوي دا هم په هغو کسانو کې ډېر لیدل کېږي چې د 10-40 کلو په شاوخوا کې عمر لري ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په سریبرل هیمسفیر کې پیدا کېږي خو د سریبرل هیمسفیر پرونټل ساحه یې اکثره وخت نیولې وي ډاکټر صاحبانو پرونټل دا شاوخوا اکسپیټل ساحه ده ګوري دا پرونټل ساحه ده په پرونټل ساحه کې دا ډېر لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو بعضې وخت کېدای سي چې ان تر ترډ وینټریکل یا هم تر لیټر وینټریکلونو پورې هم رسېدلی وي سرطان ډاکټر صاحبانو اکثره وخت موږ تاسې په ایکسرې او سټي سکن سره تشخیصولی سو ډاکټر صاحبانو له روغ انساجو څخه ډېره روښانه دغه یوه کتله په ډول سره مثلا جلا سوي وي مثلا تاسې فرض کړئ چې دغه یو سینیس ته ګورئ سوري زه سینیس دغه سریبرم او د سریبرم په هره ساحه کې چې دا ټیومر و دغسې ډېره روښانه به ولیدل سي چې مثلا له نورو روغ انساجو څخه یوه ګرده کتله یا بیضوي شکل لري اکثره وخت راجلا سوي ده ډېر په اسانه سره په ایکسرې او په سټي سکین سره بالخصوص ډېره ښه تشخیصیږي دا سرطان چې وي ډاکټر صاحبانو څو رقمه وي یو چې سلو گروینګ یو فاست گروینګ ډېر ډولونه لري ډاکټر صاحبانو موږ بیا له ډولونو څخه راتیر سو خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دې اراز ولایم څنګه وي د دغو سرطان هم د نورو په رقم اراز ولایم داسې وي چې دغه کسان سخت سر درد لري ډاکټر صاحبانو خصوصا ډل پین لري په پرونټل ساحه کې بل چې په پرونټل ساحه کې اکثر وخت بوج زیاتیږي نو پرونټل اریا ټوله سپریس کیږي نو دغه کسان موټر یا هورکي عصب ډاکټر صاحبانو لپاره سوي وي د دې بدن فلج کیږي اکثره حتی لاس او پښې نه سره پورته کولی او موټر حرکات یې ټول قرار په قرار سره سپریس کیږي اپنډایموما بیا هغه سرطان ته ویل کېږي چې د اپنډایمل حجرات څخه منشأ اخلي اپنډایمل حجرات په دې کې شک نه و چې هغه حجرات و چې په برین کې دننه یې ډاکټر صاحبانو وینټریکلونه پوښلي دي همداسې وکړه له دغو حجراتو څخه منشأ اخلي دا سرطانونه چې دي ډاکټر صاحبانو دا هم یو د عامو سرطانونو څخه دي ډاکټر صاحبانو چې اکثره وخت په سنټرل نرف سیسټم او په سپاینل کارډ کې واقع کېږي صحیح ده دا سرطانونه هم ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په ځوانه طبقه کې لیدل کېږي یعنې هغه کسان چې عمرونه یې تر 100 کلو کښته وي تقریبا په دغو سرطانونو باندې اخته کېږي او په خاصه توګه سره دا چې اپنډایمل سیل په وینټریکلونو کې وي اکثره د دغه واقعات په پورت وینټریکل کې وي ډاکټر صاحبانو پورت وینټریکل په کومه ساحه کې ده دغه چې ماشاءالله وشته کو دا چې د لیټرل وو دوه دانې لیټرل دي که نه رایټ ټو لیفټ او دا چې د تھرډ وینټریکل دی په میډ برین پورې رسېدلی دي له هغو نه وروسته بیا په پونس کې اکثره غځېدلی وي ډاکټر صاحبانو نه دغه چې د پورت وینټریکل ده نو د دغه واقعات اکثره وخت د دغه سرطان واقعات چې دي ډاکټر صاحبانو هغه په کوم ځای کې ډېر دي پورت وینټریکل کې دي واقعات ډېر دي اف سره بیلم د پرس په ډېرو اوقاتو کې ډاکټر صاحبانو دا سرطان واقع کېدای شي چې په لیټرل وینټریکل کې هم ولیدل شي حتی په تھرډ وینټریکل کې هم ځکه چې اپنډایمل سیل په دغو ټولو وینټریکلونو کې تقسیم شوي دي ډاکټر صاحبانو صحیح ده د کلینیک له نظره که چېرته په دغه وخت کې موږ تاسې متوجه سو دا په دې پورې اړه لري چې په کوم وینټریکل کې قرار لري ډاکټر صاحبانو په یوه پسې مربوط اراز ولایم به ولري خو په صورت عموم کې په پورت وینټریکل کې چې دې واقعات ډېر زیات دي فرض کړئ چې دلته سرطان وده وکړي نو دغه مایعات چې دلته جوړیږي په وینټریکلونو کې هغه د باندې راوتلی سي نو په نتیجه کې به څه شي سي مایعات به ټول په وینټریکلونو کې پاته سي او وینټریکلونه به وپړسیږي دغه یو رقم حالت رامنځته کوي چې دې ته موږ هایدروسیفلس وایو څه رقم هایدروسیفلس ډاکټر صاحبانو ابسټرکټیو هایدروسیفلس نو اپنډایموما چې دی ډاکټر صاحبانو اپنډایموما د ابسټرکټیو هایدروسیفلس البته د سیکنډري ابسټرکټیو هایدروسیفلس تر ټولو غټ سبب کېدای سي نو دا ډېر یو خطرناکه حالت دی ډاکټر صاحبانو ژر تر ژره باید هغو ته زیرایي وسي او دغه ناروغ له دې ستونزې څخه خلاص سي ډاکټر صاحبانو صحیح سو دا سرطانونه هم اکثره وخت قرار وده کوي هایدروسیفلس وار په وار زیاتیږي او انسانان د مرګ تر کندې پورې هم رسولی سي په دغه کې دغه سرطان ښول سوی دی ډاکټر صاحبانو په دغه نقطه کې دی ګورئ حتی دا په ځینې اوقاتو کې کېدای سي چې په سپاینل کارډ کې هم ولیدل سي
په فورت وینټریکل کې وي داسې شاوخوا خپور سوی وي. دغه بیا مایکروسکوپیک جوړښت ده. او بل سرطان چې هغه د سپورټینګ حجراتو څخه یا هم د نیروګلیا څخه منشا اخلي ډاکټر صاحبانو، هغه د کوریاډ پلکسس پپیلوما سرطان ده. دا بیا نسبتا نورو سرطانونو ته واقعیت ډیر لږ دي، یعنی دا هم د ګلیوما له جملې څخه ده نه. دا سرطان چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په لیټرل وینټریکلونو کې پیدا کیږي، یعنی په رایټ او لیفټ لیټرل وینټریکلونو کې اکثره وخت دا سرطان رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو. او په دې کې شک نشته چې دغه سرطان هم یو سالم سرطان ده. په صورت عموم کې دا ګلیوما سرطان چې د سالم او د خبیث ترمنځ حالت ده، خو دغه بیا نسبتا نورو ته ډیر سالم خواص لري ډاکټر صاحبانو. په ډیرو لږ اوقاتو کې ممکن خبیث شکل غوره کړي. او دا سرطان چې دی ډاکټر صاحبانو له کوریاډ پلکسس څخه منشا اخلي. کوریاډ پلکسس موږ پوهیږو ډاکټر صاحبانو په ترډ او په لیټرل وینټریکلونو کې دي، هغه دوامداره شی جوړوي سیسیپ خپله له یوې څخه منشا اخلي. نو دغه سرطان هم اکثره وخت ډیر بې اندازې سیسیپ جوړوي او حتی بعضې وخت کولی سي چې هایدروسیپلس هم رامنځته کړي. ځکه هایدروسیپلس رامنځته کېدل په کوم حالت باندې یا به پروډکشن ډیر و او یا به یې هم ابزارپشن کم و نه. میډالو بلاستوما ډاکټر صاحبانو، دا بلاستو کلمه چې تاسې هر وخت کې اورېده داسې په دې پوه سئ چې دغه سرطان چې د ماشومتوب د وخت سرطان ده. دا اکثره ډاکټر صاحبانو امبریونل اوریجن وي. دا یو د امبریونل سرطانونو له جملې څخه ده چې له خامو حجراتو څخه جوړ دی ډاکټر صاحبانو. او دا د ماشومتوب د وخت د ټولو سرطانونو 15مه برخه یا هم 25% د سرطانونو جوړوي ډاکټر صاحبانو، چې اکثره یې ممکن ډیر خطرناک سیر ولري ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او اکثره دغه چې دي سرطانونه حتی کېدای شي چې وایي په 100 کلنۍ کې رامنځته سي، یا هم هر 4مه برخه سرطان یې وایي کېدای شي چې په 100 کلنۍ کې رامنځته سي. نورې له 100 کلنۍ څخه مخکې په کوچنیو ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. د دې سرطان مهم ځای چې دا سرطان پکې را پیدا کېږي خپله سیریبیلم ده. ګوري میډالو بلاستوما په کومه ساحه کې لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو؟ سیریبیلم د ویرمس ساحې ته نږدې. ویرمس خو درته معلومیږي چې په رایټ او لیفټ سیریبیلم یو د بله سره وصل کړي دي ډاکټر صاحبانو. دا سرطان بیا دغه نورو له جملې څخه ډیر خبیث ده. خام حجرات ډیر شدیده وده کوي ډاکټر صاحبانو. اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د سر داخلي پوسه چې ده یا داخلي کرینل پوسه اکثره د دې په واسطه باندې اوکپای کیږي. نور برین ټول یو طرف ته تخته کوي او هغه اټروپي کوي او حتی کېدای شي چې د سختو ستونزو سبب سي، یعنی هایلی میلیګننټ سرطان دی ډاکټر صاحبانو. دا سرطان کولی شي چې خپله په برین کې هم یوې بلې خوا ته ولاړ سي او حتی د وینې په واسطه باندې کولی شي چې له برینه څخه د باندې نورو غړو ته میټاسټاسیس وکړي. دا چې په سیریبیلم کې قرار وده کوي، نو تر ټولو لومړی نښه د دغه سرطان چې وي ډاکټر صاحبانو د سر د اکسوپیټل ساحه کې درد، بوج او پوسچر د لاس ورکول، خپل توازن نشي ساتلی دا کسان. هیمانجیوبلاستوما دا ډاکټر صاحبانو بیا یو سرطان ده په برین کې، اصلي ځای معلوم نه ده، خو لکه چې له کومو حجراتو څخه یې منشا اخیستي په برین کې. په برین کې یوه کتله را پیدا کېږي. دا کتله بالکل داسې تکه سره معلومیږي لکه په وینو چې لړلي، نو په دې خاطر ورته هیمانجیوبلاستوما هم وایي. لکه د وینو ډېر زیات رګونه چې پکې رامنځته سوي وي، بیخي زیات دغه کپیلریانې، نو په دې کې شک نشته چې د وینې د رګونو څخه یې منشا اخیستې ده. خو دا چې د وینو د کومو رګونو څخه یې منشا اخیستې په برین کې دننه هغه ځای یې دقیق معلوم نه وي. دا د ټول د سرو سرطانونو یا د هغو سرطانونو چې په سر کې دننه واقع کېږي د ټولو سرطانونو 2% برخه جوړوي. په ځوانه طبقه کې ډېر زیات لیدل کېږي او په خاص توګه سره په نارینهوو کې ډېر لیدل کېږي دا سرطانونه. دا سرطانونه نسبت ښځو ته په نارینهوو کې ډېر لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. دا سرطانونه ډاکټر صاحبانو په اکثره وخت په ځینې سیمو کې کېدای شي چې د وون هیپلینډو سنډروم یوه برخه وي. وون هیپلینډو سنډروم ما تاسو ته ویلي و چې ډاکټر صاحبانو چې یو سنډروم ده په کوم کې چې زموږ تاسې په مختلفو برخو کې سیسټونه لیدل کېږي، مثلا لکه په لیور کې، په کډنۍ کې ډاکټر صاحبانو سیسټونه لیدل کېږي او کېدای شي چې په ځینې ځایونو کې دغه سیسټونه چې وي یوژولي بیلاین وي او اکثره وخت کېدای شي چې حتی دغه کسان د وون هیپلینډو سنډروم کسان کېدای شي دې تر څنګ چې سیسټونه لري په بدن کې کېدای شي د پښتورګو خبیث سرطان هم ورسره ولري. دا بیا ووایاست تاسې وین هیپلینډو سنډروم یوټوب ته ورکړئ نو درته پیدا به سي او ما درته شی کړی خپله نه پوهېږم په کومه برخه کې ما ته شی کړی دا سرطان، کېدای شي پښتورګو کې ما ته شی کړی درته نه پوهېږم په اینه کې تشریح کړو. ښه،
هیمنجوبلاستوما چې دی ډاکټر صاحبانو دا ځکه خطرناک دی چې دا اکثره وخت پارا انډوکراین تاثیرات لري. پارا انډوکراین په دې معنی چې دا یو هارمون ترشح کوي چې هغوی ته موږ اریتروپویټین وایو او اریتروپویټین دوامداره بنمرو تنبیه کوي. په نتیجه کې د دغو کسانو په بدن کې ډیره بې اندازې وینه جوړیږي. نو دا خلک پولیسایټیمیا لري. کیدای شي چې اچ بي 25 څلرویشت ته رسېدلي وي د دغو کسانو. په داسې حال کې چې نارمل حد یې چې دی ډاکټر صاحبانو دا 14 او 14 ترمنځ د په نارینه‌وو کې. ځکه په نارینه‌وو کې مثال ورکړو چې دا سرطان په نارینه‌وو کې ډېر لیدل کېږي. پرایمري سینس لیمفوما لیمفوماګانې خو ډاکټر صاحبانو تاسو ته ما تعریف کړي وي. لیمفوما هغه سرطانونه دي چې لیمفوسایټونو څخه منشأ اخلي یا لیمفاټیک ټیشو څخه منشأ اخلي. ما تاسو ته ویلي وو ډاکټر صاحبانو دا پر دوه ډوله دي چې یو ته موږ هاجکن او بل ته نن هاجکن لیمفوما ویلي وو. په یاد مو دي دا ما تاسو ته په عمومي پاتالوژي کې په 12 فصل کې ډېر ښه تشریح کړي وو چې مثلا ډیفیوز لیمفوما څه معنا، فالیکولر لیمفوما څه معنا، ډاکټر صاحبانو هاجکن څه معنا او نن هاجکن څه معنا. که د چایر وي ډاکټر صاحبانو تاسو یې اوس ورکئ. ګورئ یو شی په یاد لري ډاکټر صاحبانو، کوم درسونه چې موږ تاسو ته تر دې دمه پورې ویل دي پاتالوژي کې، یعنې تقریبا هر شی چې وي که چېرته درڅخه هیر و او یا مثلا زموږ تاسې په یوټیوب چینل کې پیدا کولی نه سوئ، تاسې کولی سئ چې مثلا صرف دغه ناروغۍ نوم ورکئ او مثلا یو څوک ورکوي لیمفوما، مثلا دغسې نوم ورته ورکئ یوټیوب ته لیمفوما بای ډاکټر حماس چې ما درته تشریح کړي دی. هغه څه لیمفوماګانو کې چې ما څونه تدریس کړی دی هغه به ټول تاسو ته راسي. بیا هر یوه ویډیو تاسو کولی شئ چې په خپل هره مریضي چې ورکئ فقط د ما نوم ورسره ځکه اضافه کوئ چې هغه هر چا تشریح کړي دي نه، هغه دستي درته راځي او دغه یوه خوشبختي ده دستي په ساحه کې درته راځي او تاسې په یوټیوب کې هم کتلی شئ. صحیح سو. نو په لیمفوماګانو باندې موږ تاسې ځانونه ستړي کړي دي ډاکټر صاحبانو. دا په دې کې شک نشته چې خبیث سرطان ده او له چیش څخه منشأ اخلي لیمفوسایټونو څخه. دواړه ډاکټر صاحبانو هاجکن او نن هاجکن دواړه موږ تاسې تشریح کړي دي ډاکټر صاحبانو. په برین کې واقع کیدای شي او پرایمري سینس لیمفوما هغه سرطان ته ویل کېږي چې منشأ هم له سرطان څخه اخلي او خپله سرطان په برین کې اخلي ډاکټر صاحبانو او په برین کې خپله وده هم کوي ډاکټر صاحبانو دا سرطان. صحیح سو. دا سرطان چې دی ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره په هغو کسانو کې ډېر لیدل کېږي چې معافیت یې کمزوری وي، لکه مثلا چې د معافیت کمزوره کوونکي دواګانې خوري او یا په ایډز باندې اخته وي. په هغو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. دا اکثره وخت په نارینه‌وو کې لیدل کېږي، خصوصا هغه نارینه چې عمرونه یې د 50 کلو څخه لوړ وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. دا سرطانونه چې دي خطرناک دي ځکه ژر وده کوي، په برین باندې تاثیرات لري، یو بلې خواته یې تخته کوي ډاکټر صاحبانو برین دننه او پارنکایما یې له منځه ځي او پر ځای باندې دا لیمفوما وده کوي ډاکټر صاحبانو او انظار یې ډېر خطرناک دي. یعنې د دې پراګنوسس خراب ده، بیډ یا پور پراګنوسس لري. جرم سیل ټیومرز ډاکټر صاحبانو، جرم سیل ټیومرز هم اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په برین کې پیدا کېږي. په صورت عموم کې جرم سیل ټیومر ما تاسو ته په اووري او ټیسټس کې ډېر ویلي وو، په یاد مې دي، خو خپله په برین کې هم پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو. په برین کې چې اکثره وخت سرطانونه واقع کېږي ډاکټر صاحبانو هغه د سوپراسیلر اوریجن لري ډاکټر صاحب. سوپراسیلر دا معنی چې په سیله ته نږدې سیله توراسیکه خو پېژنئ لغې ساحې څخه تقریبا منشأ اخلي ډاکټر صاحبانو او په بعضې وخت کېدای شي چې په پینایل ګلینډ کې هم را پیدا شي. په صورت عموم کې دا جرم سیل ټیومر له هغو حجرات څخه ډېره منشأ اخلي چې هغه سټیم سیل وي. نو سټیم سیل په دغه ساحه کې ډېر دي، له دوی څخه اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دا منشأ اخلي، لکه مثلا په خاصه توګه سره سیمینوما بعضې وخت واقع کېدای شي دلته او یا هم ډس جرمینوما پکې واقع کېدای شي، ټیراټوما او امبریومل کارسینوما. دا هغه سرطانونه دي چې موږ تاسې مخکې ورباندې بحث کړی دی، لکه سیمینوما او ډسجرمینوما. دا ډسجرمینوما ما تاسې ته په اووري کې ویلي وو، سیمینوما هم په میل ریپروډکټیو سیسټم کې درته ویلی وو ډاکټر صاحبانو، ټیراټوما مې هم په ټیسټس او په اووري په دواړو کې ویلي وو، امبریومل کارسینوما مې هم درته په اووري کې ویلي وو. بالکل دغه سرطانونه هم دغسې جوړښت له نظره داسې دي لکه په هغو ساحه کې چې موږ تاسې ورباندې بحث کړی وي. مارپالوژي له نظره بالکل همدغسې دي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. نور سرطانونه چې په برین کې واقع کېدای شي ډاکټر صاحبانو هغه د مننج څخه منشأ اخلي. د مننج څخه اکثره وخت سرطانونه منشأ اخلي، اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د پیا مټر او یا ارکناید مټر څخه سرطانونه اخلي. دې ته موږ تاسې مننجیوما هم وایو. بعضې وخت د پیا مټر ډاکټر صاحبانو او ارکناید مټر تر څنګ کېدای شي چې حتی د ډورا مټر څخه هم منشأ واخلي. خو په صورت عموم کې یوه خبره په یاد لرئ، د ډورا مټر څخه چې منشأ اخیستي هغه سرطانونه د باندې خواته اکسپنډ کېږي اکثره، او هغه چې د
پیا مټر او د ارکناید مټر څخه منشا اخیستې هغه لاندې ته ډېر ځي لاندې خواته دا د ډوره چې د باندې هم ځي دننه هم ځي اکثره وخت او هغه چې د پیا او د ارکناید هغه دننه ځي ډاکټر صاحبانو په برین باندې دننه پرشر ډېر اچوي صحیح سو دا د انټراکرینل سرطانونو یا د هغو سرطانونو 0% برخه جوړوي چې په برین کې دننه واقع کیږي مننجوما تر ټولو ښه مثال دی ډاکټر صاحبانو مننجوما موږ په صورت عموم کې هغو سرطان ته وایو ډاکټر صاحبانو چې هغه د پیا مټر یا ارکناید مټر څخه منشا اخلي په یاد مې دي ما تاسو ته مننجایټس هم دې ته وایي مننجایټس د څه شي التهاب ته وایي ډاکټر صاحبانو د پیا او ارکناید په یاد مې دي ما تاسو ته ویلو نو مننجوما هغه سرطان ته وایي چې د پیا مټر ډاکټر صاحبانو یا ارکناید مټر څخه یې منشا اخیستې وي ډاکټر صاحبانو دا مننجز خو د سر یا هم تر ټول سینس چاپیره راتاو سوي دي چیرته چې مننجز د ډاکټر صاحبانو له هرې برخې څخه منشا اخلي خو بیا هم په صورت عموم کې واقعات ډاکټر صاحبانو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په کومه برخه کې ډیر زیات وي فرونټ هاف اف د هډ د مخې د سر نیمایي راسته او چپه خوا یا کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو لیټرل سریبرل کانویکس سټي باندې وي یا کېدای شي چې په میډ لاین باندې وي ډاکټر صاحبانو یا هم کېدای شي چې په فاکس سریبري کې وي ډاکټر صاحبانو فاکس سریبري پیژنئ فاکس سریبري هغه برخه ده چې په برین کې دننه ورننوتې دي ډاکټر صاحبانو رایټ او لیفټ هیمسفیر د سریبرم سره جلا کړي وي نه تاسې فرض کړئ چې دغه یو لیفټ یا رایټ هیمسفیر ده او دا بله خوا دا چې دی ډاکټر صاحبانو لیفټ او دا رایټ هیمسفیر ده او دغه ژوره ساحه چې دلته پکې ورننوتې ده او رایټ لیفټ سره جلا کړي دې ته څه وایي فاکس سریبري نو دا د فاکس سریبري په ساحه کې هم اکثره وخت دغه مننجوما سرطانونه ډیر لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو دا کېدای شي چې په ځینې اوقاتو کې ډاکټر صاحبانو کېدای شي وینه ساینس ته نږدې کېدای شي چې بعضې وخت ډاکټر صاحبانو پاراسیجیټل لاین ته نږدې وي یعنې مثلا یا راسته چپه خواته او یا هم کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو په اولفیکټري ګرووز کې اولفیکټري ګرووز هغه ساحه ده ډاکټر صاحبانو د فرونټل بون لاندې خواته چې اولفیکټري نرف ورننوتې دي د پزې څخه ډاکټر صاحبانو یعنې کریبریفام پلیټ ته نږدې په هر صورت دا چې په هره برخه کې ولیدل سوه حتی کېدای شي چې وایي بعضې وخت په وینټریکلونو کې دننه هم مننجوما پیدا شي ډاکټر صاحبانو صحیح سو حتی پورامین میګنم ته نږدې سیریبرو پونټین برخه کې یا په انګل برخه کې او یا هم کېدای شي چې په سپاینل کارډ کې پیدا شي نو دا چې موږ تاسې پوهېږو مننجز تر ټول سر راتاو سوي دي په هره برخه کې واقع کېدای شي خو دغه یو عام واقعیات و چې ما تاسې ته بیان کړل دا په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په هغو کسانو کې ډیر لیدل کیږي چې هغه په یو بل سرطان هم واقع اخته وي لکه مثلا نیوروفایبروماټوسس 2 باندې چې اخته وي یو نیوروفایبروماټوسس 1 ده یو نیوروفایبروماټوسس 2 نیوروفایبروماټوسس 1 دغه ما تاسو ته فکر کوم په هغه ځای کې لا تشریح کړی و چې کله مې د سرطانونو انکالوجي درته ویله په یاد مې دي یا د 5م فصل د عمومي پاتالوژي کې ما نیوروفایبروماټوسس 1 او نیوروفایبروماټوسس 2 دواړه درته تشریح کړي وو یا لکه نیوروفایبروماټوسس 1 ته فکر کوم ون ریکلین ګیسن ډیزیز هم ورته ویل ما درته چې یو رقم سرطان د په ځینې کسانو باندې پیدا کیږي نیوروفایبروماټوسس 1 لکه زنګولې چې پیرا د ټول بدن پوست یې داسې دانه دانه پې راځړېږي مخ ټول بدن صحیح ده دې ته نیوروفایبروماټوسس وایي نو هغه کسان چې مخکې له مخکې په نیوروفایبروماټوسس 2 باندې اخته دي هغه دوه رقمه دي هغه سرطان یو نیوروفایبروماټوسس 1 ده هغه ځان ته انکالوجي لري او نیوروفایبروماټوسس 2 ځان ته دا دواړه ما تشریح کړي دي ډاکټر صاحبانو نو په هغو کسانو کې ډېر لیدل کېږي چې هغه اکثره وخت په نیوروفایبروماټوسس 2 باندې اخته وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا هم اکثره وخت په هغو کسانو کې ډېر لیدل کېږي چې عمرونه یې د 0 کلو څخه تر 15 کلو په شاوخوا کې وي صحیح سو مننجوما لکه له ناموس څخه چې معلومیږي اومای په پای کې دی که نه دا سالم سرطانونه دي ډاکټر صاحبانو په ډیرو لږو اوقاتو کې کېدای شي چې خبیث شکل غوره کړي او خبیث حالت ته واوړي او کېدای شي چې نورو برخو ته هم سره میتاستاسي وکړي په خاص توګه سره سږو او نورو برخو ته د بدن په دغه ځایونو کې ډاکټر صاحبانو تاسې سرطان ګوري دغه په پاک سریبري کې پیدا سوی درته معلومیږي او دغه بیا هغه سرطان دی سپلیټ سوی دی په چاقو باندې په دوه کې تقسیم سوی دی د داخل لخوا تاسې ګوري چې څه رقم جوړښتونه پکې لیدل کېږي Stop the video.